جسم یې سم ناشنا غټ دی، جسم ډېر زیات غټ دی. حدیث کې راځي امام احمد، امام ابو یعلا، امام طبرانی دې ټولو راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یا عبدالله ابن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله الله اسراء و معراج په دې شپه باندې بوتو بیت المقدس ته، وی بیا چې کله راغی موږ ته خبره کوله، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما دجال ولیدو په خپلو سترګو باندې فی صورته، څنګه چې دجال دی هغه شان مې ولیدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو چا دې تپوس وکړو چې څنګه ووایي رأیته فیلمانیا، رأیته فیلمانیا اقمر هجانا، فیلمانیا دا ټکي مې اورېدلی مخکې چې په عربۍ کې الله دې موږ په عربۍ ژبه باندې په صحیح معنو سره پوه کړي. ما پولیس ته اوس وایي چې عربۍ ژبه ډېره فصیح ژبه ده، او په شریعت باندې چې یو سړی ښه پوهېده غواړي او یو عالم په علم کې ترقي کول غواړي، دا یې دپاره د لازم خبره چې دی به د عربۍ په لغت باندې صحیح پوهېږي. نو بعض مولیان چې هغه له به عبارت د عربۍ نه ورځي، بعضو له به د قرآن تلاوت نه ورځي او هغه هم فتوې ورکوي، دا ډېره عجیبه خبره ده. عربي ژبه دا خو د علم په بنیادونو کې یو بنیاد دی، ځکه چې قرآن او حدیث دې ژبه کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي رأیته فیلمانیا، ما ولیدو هغه فیلماني، یعنی سم ناشنا غټ جسم چې هغې ته دا ټکی وایي، اقمر هجانا، تک سپین، او د یو سترګې سمه پړقېده د ستوري په شان، کأن شعر رأسه اغصان شجره، دا ویښتې دومره غټو او دومره ببر ویښته لکه د ونو څانګې. نو دې حدیث نه ثابته شوه چې دجال د جسم نه څنګه دی، ډېر غټ دی، غټ بدني دی. یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی، ما تاسو ته ذکر کو د تمیم الداري هغه روایت که تاسو ته یاد وي، نو په هغې کې څه دي تمیم الداري څه وایي، وایي موږ چې کله هغه دیر ته ورننوتو کوټې ته، نو څه جنو ډېر غټ انسان پکې و، فاذا فیه اعظم انسان رأیناه قط. د دې نه ثابته شوه چې د دجال بدن ډېر بې انتها غټ دی،